أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک دا غواړي چې د قیامت منظر په خپل سترګو وګورم نو درې سورتونه دی هغه اولولي. یو سوره تکویر د کم چې اوس روان ده، یو سوره انفطار د نبات، یو سوره انشقاق د یو سورت نبات بل. یعنی که څوک دا غواړي چې د قیامت منظر ز په خپل سترګو مخامخ وګورم هغه دا سورتونه تلاوت کی د قیامت منظر داسې طریقې سره پیښ شوی دی لکه څنګه چې په سترګو باندې هغه ګوري. اذا الشمس كورت، اذا هر کلا الشمس چنور كورت را اون غختل شي لپیټ لشي یو شی چې څنګه راتاو کې را نچوړې کې راتاوي کې راوین غاړي. و اذا النجوم او هر کلا چې ستوري ان قدرت بنور کړل شي یعنی هغه نور د ستورو هغه ختم کړل شي غد لپن پکې راشي دوړه پکې راشي. و اذا الجبال او هر کلا چې غرونه سيرت روان کړل شي د سفر نه روان کړي غرونه په ځای ولاړ دي دا بس پکشي او دا سه روان شي دوړه دوړه بشي. و اذا العشار او هر کلا العشار عشار اصل لفظي معنا لسما د لسمه میاشتې بلار بي اوخي ته ویل کی چې کله اوخه بچي په خېټه باندې شي او بیا د پیدایش د بچی راوړلو ته نږدې شي دا په هغه وخت کې ډېر قیمتي اوخه او ډېر اهتمام وکړو او حفاظت وکړو او دا بچا په یو صورت کې نه پرې خدا لکه نن سبا چې دا کوم چې زموږ گجاران دي او دې گجارانو چې کله میخ بلار بي او میخه د بچی کا د پیدا کېدو ته نږدې وي په هغه وخت کې ټول نډر غم هغه سره د مغي کوړه مرتضان رسې فکرم د مغي وي همدا غرانګي په هغه وخت کې بد اوخي همدا کرانګي ډېر قیمت بو نو پرې به خودلې شي د بلار بي اوخي او تلت هیر کړي شوی ان ته وایله کسر اشتنه ده هغه به هیر شي بیا. و اذا الوحوش او هر کله وحوش ځنګلي جناور چې دا ځنګلي جناور حشرت راجم کړل شي. و اذا البحار او هر کله چې دریابونه سجرت لمبه کړل شي اور واخلي. مخکې به د آیات باندې ډېر څوک نه پوهیدل چې اور بسنګ اخلي ورستو بیا چې کله ساينس ترقی وکړه نو پته ولګی دا چې اوبه په خپل د اکسیجن او د هایدروجن مرکب ده او دا دواړه کیسونه غستون کړي نو علا به بیل کې اور بواخلي نو ځان کراله خبر اسانه سره سره په پوي دی شي اور بواخلي دا. و اذا النفوس او هر کله چې روحونه زوجت را اوتړل شي یعنی هر روح خپل باډي سره دوباره اوتړل شي روح تله ده بره او چې جهنمی وي دا تله ده ښکته او قبر کې د جسم به روح پروت دا به اټول د روح او د جسمونه دوباره را اوتړل شي. و اذا الموءودة او کله به چې هغه جنۍ چې ژوندۍ خخه کړي شي وي سئلت تپوس وکړل شي دا هغه باره کې دا هغه جنۍ نه یا دا هغه خخون کې نه چې څه ګناه کړی و چې تاسو د ژوندۍ جنہ کې نه خخولې ولې به اي ذنب چې په کومه ګناه قتلت هغه وجل شوی دا څه ګناه کړی و چې خخه کړی شوی و. و اذا الصحف او هر کله چې عمل نامې نشرت پرانستل شي کولاو کړل شي. و اذا السماء او هر کله چې اسمان کشطت هغه پستک راخ کړی شي یعنی پستک ته و استل شي دا هغه د کم چې خاص په بنیاد باندې الله تعالی رنگین کړی دی دا به الله تعالی لري کې دینا. و اذا الجحیم او هر کله چې جهنم سعرت سر کړل شي را ګرم کړل شي لکه څنګه چې تنوري مونږه او کله چې روټي پکې پخون اضافي لرګي ور واچو او تیزی کو نو کله چې دا جهنم راسور کړل شي. و اذا الجنه او هر کله چې جنت ازلفت را نږدې کړل شي علمت نو په بشي نفس هر یو قسم احضرت چې څه عمل کړی دی چې حاضر دي دتا هغه یعنی ما هغه څه احضرت چې د حاضر کړی دي چې د حاضر کړی دي نه هر سړی وګوري چې ما څه عمل دنیا کې کړو چې اوس ما ته مخامخ ته حاضر دی. فلا اقسم بس دا سینه دا اقسم ز قسم خرما بالخنس
په هغه ستوره چې هغه ګرځیدونکې او پټیدونکې دی ښکاره شي پټ شي ښکاره شي پټ شي تلو راتلو دپاره الجوار او ګرځیدونکو الکنس او بیا ښکارا کیدونکې پټیدونکې ښکارا کیدونکې تلونکې بیا پټلو کې پټ شي کله ښکارا شي واللیل او شپه اذا هر کله عسعسا چې راخواره شي خنس بیرته ګرځیدونکې سم مطلوب په لارې باندې یعنی هغه ستوره چې راشي او پټ شي او بیا روان شي په ګرځېدو دپاره الکنس او بیا ښکاره شي هغه لکه موږ پښتو کې وایو که نه چې داسې دی چې مړکېږي بلیږي مړکېږي بلیږي مړکېږي بلیږي نو مړېدل بلېدل مړکېدل بلېدل د هغې طرف ته اشاره ده دا اسانه معنی یې همدکه ده خو دا دواړو کې مړکېدل بلېدو ماده په دې دواړو کې پراته ده لکه موږ وایو که نه جلمل جلمل پړک پړک او ښکاره او بند نو خو دا خنس کې معنی د پټېدو ده د ښکاره کېدو ده او کنس کې معنی د پټېدو ده واللیل او شپه اذا هر کله عسعسا چې خواره شي والصبح او سحر اذا هر کله تنفسا چې سا واخلي یعنی رونه شي سحر ښکاره شي رڼا شي انه بشکدا لقول خبر دا رسول د فرشته کریم عزتمند جبرائیل علیہ السلام ذی قوت چې طاقت خاوند عند ذل عرش مکین چې اوسیدونکې ده په خوا د عرش کې او لوی مرتبه ولده مطاع خبره منل شي د چې خبر وکي نو نور فرشتي د خبره مني ثم بیا امین امانتدار ده په خپل حکم رسولو کې خیانت نه ده کړي پیغمبرانو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وما صاحبكم او نه د ملګری د تاسو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بمجنون لونه ولقد پتا کی سرا رآه دل او اغا ان جبرائیل علیہ السلام بالافق المبین په اسمان کې په یو کناره المبین واضح باندې افق اسمان د اسمان هغه سایډ او د هغه په یو کناره باندې لیدلو واضح سره وما هو او نو هغه علی الغیب په غیب باندې بضنی شمتیا کوونکې یعنی د وحی په بیانولو کې هغه شمتیا نه ده کړې وحی ټیک ټیک بیان کړی دا څومره چې الله غته ویلي دي دومره بیان کړی وما هو او نه ده هغه بقول شیطان خبر د شیطان رجیم رټلې شوی فاین تذهبون نو کم طرف ته تاسو روان یې چرته زی تاسو چرته روان یې ان هو نددا الا مگر د ذکر النصیحت للعالمین د ټولو خلقو د پاره لمن غچا د پاره شاء چې خوخوي منکم استاسنا ان یستقیم دا چې سیدلار روان شي په سیدلار اختیار کی سیدلار وما تشاءون او نشي غفتل تاسو ان استاسو په غفتلو نتیجه نشته الا مگر اندا چې یشاء الله غواړي الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت هر کله چې اسمان انفطرت چاوت شي و اذا الكواكب او کله چې ستوري انتثرت تسنس شي او دوړيږي دوړه شي پاغ شي کلاو شي او بیا دوړه شي تسنس دوړیدل و اذا البحار او هر کله چې دریابونه فجرت ګډ شي یو بل باندې روان شي یو بل سره او ختمول شي یا او بیاول شي بیاول بیا د درې مفهومونه مفسرینو بیان کړی دي یو دا چې خطه بزمکی کې نه نوځي او یو دا چې زمکی کې داسې دماکه وشي چې داغه د خپل ځای نه لکه څنګه چې دا سونامي په صورت کې نو لاندې نه داسې دماکه وشي او دا په دنیا کې او بیاول شي خو د خپل ځای نه دا فراخ شي روان شي و اذا القبور او هر کله چې قبرونه بعثرت را اونړول شي کلاو کول شي بیا را پاتول شي د مړي عالمت نو په بشي نفس هر یو کس ما په غشي باندې قدمت چړاندې لګلې دي او اخرت او رستي پاتې کړې دي یعنی داسې اعمال چې دنه ورسته پاتې وي او د قبته تلوي نو هغه هم د وګوري او چې ځان نمخ کې استولي هغه هم وګوري یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک څه شي دوکه در کړی د تا ته کوم شي ته دوکې کې غورځولې بربک الکریم پر رب باندې چې عزتمند رب باندې کې تا ته دوکه څه شي در کړی دا الذي غرب خلقک چې پیدا کړی ته فسواک او بیا جوړ کړی برابر کړی فعدلک او بیا بهترینه طریقې سره د عدل په بنیاد باندې خې طریقې سره ستا باډي ستا جسم ستا خوراک ستا د جسم یو اندام ستا د جسم یو شی د په عدل میانه حال میانه رو باندې کړی کستا یو غاخ لګټ وای کستا پوز لګ کګا وای کتا سترګ لګ غټ وای
هم دا غرنګ هر یو شی استخفي استاله سونه